يا نبي سلام عليك يا رسول نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا صدق الله العظيم. محترمون زمنګ د بیان موضوع ده توحید باری تعالی. د دې متعلق منګ او تاسو لا کم عقاید ساتل پکار دي. نو مختصر غونته په دې نننی کلیپ کې تاسو تاغه وړاندې کوم. د ټولو اول محترمو دا عقیده ساتل د هر انسان د پاره فرض دي چې الله جل جلاله یو دی او د هغه هیڅوک شریک نشته. الله جل جلاله د همیشه نه دی او همیشه بوي، نه د هغه ابتدا شته او نه د هغه محترمو انتها شته. الله پاک قدیم دی، ازلی دی، ابدی دی، د هر قسم عبادت لایق الله تعالی دی. د الله نه سوا محترمو هیڅوک داسې نشته چې د هغه عبادت وکړي شي. دین علاوه محترمو د حلال والی او د حرام والی تعلق الله تعالی سره دی. الله پاک چې د یو شی متعلق د حرمت حکم راولېږي نو هغه به حرامي، او چې د یو شی متعلق د حلت حکم راولېږي محترمو هغه به حلالي. دین علاوه محترمو دا خبره ځان سره یاد ساتل پکار دي چې د الله جل جلاله په صفات ذاتیو کې د ټولو نه اول صفت حیات ته. الله جل جلاله ژوندې دی. د الله جل جلاله زندگی دا د الله پاک په صفاتو کې یو صفت دی. دین علاوه محترمو علم د الله پاک صفت دی. د پټو سيزونو علم الله تعالی ته دی، د ښکارا سيزونو علم الله تعالی ته دی، د انسان په سینو کې چې څه پټ وي د هغې علم الله ته دی، او کوم سيزونه چې محترمو بهر په معاشره کې ښکاري د هغې علم الله تعالی ته دی. الله جل جلاله محترمو داسې ذات دی چې د الله جل جلاله په صفاتو کې یو صفت ته وحدت دی. الله جل جلاله په خپل ذات کې به یک یو دی او په خپل صفاتو کې به یک یو دی. نه الله تعالی سره په ذات کې څوک شریک شته، نه الله تعالی سره په صفاتو کې څوک شریک شته. د هر قسم شرکت نه الله جل جلاله محترم او پاک دی. الله تعالی خبرې کوي، صفت ته کلام الله تعالی د الله د پاره ثابت دی. د موسی علیه السلام سره د کلام کولو نمخ کې د الله پاک د پاره دا صفت ثابتو. الله تعالی خبرې کوي، الله تعالی متکلم دی. سره د محترم الله د جبنا پاک دی. د دین علاوه محترم د الله جل جلاله په صفاتو کې بشمار نورم صفاتونه دي. الله تعالی ژوند کول کوي، الله تعالی مړول کوي، الله تعالی رزق ورکوي، الله تعالی عزت ورکوي، الله تعالی ذلت ورکوي، مخلوق لا جدا جدا شکلونه صورتونه ورکوي. بے نیاز دی، بے مثل دی، بے مثال دی، د هر چیز مالک دی. محترمو د مخلوق هر قسم ضرورت پوره کون کې ذات دی. د هر مشکل نه نجات ورکون کې ذات دی. د کائنات د عالم تدبیر کون کې ذات دی. محترمو هدایت ورکون کې ذات دی. د مخلوق خطاګانې معاف کون کې ذات دی. د هر عیب نه الله جل جلاله پاک دی. محترمو الله جل جلاله د بندگانو خالق دی، د دې د افعال خالق دی، د دې د عادات او اخلاق د دې هر څه خالق محترمو الله جل جلاله دی. دین علاوه محترمو الله تعالی ته غصه راځي، الله تعالی خوشحاليږي، خو د مخلوق په شان د غصې نه الله تعالی پاک دی. د مخلوق په شان د خوشحالۍ نه الله جل جلاله پاک دی. هر قسم نعمتونه دا د الله پاک د طرف نه دي، هر قسم تکلیفونه دا د الله پاک د طرف نه دي. او یو خبره چې د الله جل جلاله د تمامو فیصلې کومې فیصلې چې الله تعالی کړې دي او کوم کارونه الله جل جلاله د خیر خوای د بنده د پاره خې دي محترمو دا د حکمت نډک دی او په دې کې ډېر غټ حکمت دی. بل مسله دا د محترمو چې قرآن مجید کې د الله پاک د پاره د مخ ذکر، د لاس ذکر، د پاندای ذکر راغلی دی. محترمو الله جل جلاله د دې خبرونه پاک ته، د مخ نه، د لاس نه، د پاندای نه. دین څه مراد دی محترمو هغه د الله جل جلاله په علم کې د چې الله ته څه مراد اخلي. دین علاوه محترمو د الله جل جلاله نظیر په دنیا کې نشته، هم مثل په دنیا کې نشته. تمام مخلوق د الله تعالی محتاج دی. الله جل جلاله محترم په مخلوق کې د اچا محتاج نه دی. الله جل جلاله باندې اس یو سیز واجب نه دی، لازم نه دی. الله جل جلاله د هیڅ قسم قانون پابند نه دی.
لکه څنګه چې مخلوق د قانون پابند دی دغه شان محترم الله پاک د قانون پابند نه دی که الله جل جلاله تمام مخلوق جنت الفردوس ته بوتلو هیڅوک محترم د الله نه تپوس کولو والا نشته او که الله جل جلاله تمام مخلوق جهنم ته بوته محترم هیڅوک داسې نشته چې د الله جل جلاله نه تپوس وکي دا توحید باری تعالی موضوع د دې متعلق به محترم دا مختصر خبر استاسو په خدمت کې عرض کړي دغه عقیده ساتل د هر نارینه او زنانه د پاره فرض دي الله جل جلاله دی منګ او تاسو لا داسې د عقاید ساتلو توفیق راکړي او زمون عقاید دی الله پاک درست کی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.